غني تر وروستۍ شېبې مې د امنیتي ځواکونو او افغانانو دفاع وکړه. له جګړې پرته د طالبانو په لاس د کابل سقوط، په 20 کلونو کې د جوړ شوي پوځ تیتو پرک کېدل، له افغانستانه د پخوانۍ چارواکو تېښته او تر دا ډول نورو سترو بدلونونو 1 کال وروسته د دغه هېواد مخکني ولسمشر محمد اشرف غني یو ځل بیا په یوه انځوریزه مرکه کې د ځان سپیناوی کړی او د 20 کلن جمهوري نظام سقوط یې د امریکا د غلط ډاډ پایله بللې ده. مخکني ولسمشر له پی بي ایس ټلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي چې امریکا دوی ته ډاډ ورکړی و چې اوربند به وشي او د راتلونکي حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یوه نه بېلېدونکې برخه وي، خو په وینا یې چې داسې کوم څه ونه شول. غني پی بي ایس ته د ځان د سپیناوي په خاطر ویلي چې تر وروستۍ شېبې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او افغانانو دفاع ته ژمن وه او د هېواد د رهبرۍ په کچه وروستی کس و چې افغانستان یې پرېښود. محمد اشرف غني په دې مرکه کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د 15 میلیونه ډالرو د لا درکه کېدو په اړه بې خبري ښوولې، خو ویلي دي چې خپله شتمني په کابل کې لوټ شوې ده.